السلام علیکم. زه یم اعجاز خان یوسفزی. کتونکو د بنگلادیش د تاریخ اهمترین انتخابات ترسره شوي دي. د دې انتخاباتو به د دې خطې په ملکونو باندې خصوصا پاکستان او بھارت باندې څه اثر وي. دغه رنګ د بنگلادیش خارجه پالیسي به څه وي. د دې نه علاوه په دې خطه کې د امریکې او د چین ترمنځ چې کوم ګریډ ګیم کار فرما دی، د دې د بنگلادیش د راتلونکي حکومت سره څه لینک جوړیږي. سرسري ذکر به زه وکړم چې د دې انتخاباتو په نتیجه کې بنگلادیش نیشنلست پارټۍ واضح اکثریت بلکې 2/3 میجورټي ترلاسه کړې ده او د بنگلادیش راتلونکي وزیر اعظم تاسو کتلی شئ زما په ښي اړخ طارق رحمان د بنگلادیش راتلونکي وزیر اعظم ټاکل کېدی شي. کتونکو د طارق رحمان د مرحومه خالده ضیا زوی دی او دغه رنګ د بنگلادیش سابق صدر یعنی جنرال ضیاء الرحمن مرحوم څوک چې په 1981 کې یو ملیټري کو په نتیجه کې قتل کړی شو د هغه نوسی دی. سرسري ذکر به زه وکړم چې په دې انتخاباتو کې کومې پارټۍ څومره سیټونه ترلاسه کړي دي. د ټولو نه اول بنگلادیش نیشنلست پارټۍ په دې کې 209 سیټونه ترلاسه کړي دي. په دې سیشن کې به زه د دې ذکر هم لازم کوم چې د بنگلادیش قومي اسمبلی یا د هغوی پارلمان په 3.5 سیټونو باندې مشتمل ده او په 297 سیټونو باندې براه راست انتخابات شوي دي. په هغې کې بنگلادیش نیشنلست پارټۍ 209 سیټونه ترلاسه کړي دي. د دې نه علاوه جماعت اسلامي اتحاد چې کوم دی هغې 78 سیټونه ترلاسه کړي دي او د مین اپوزیشن په توګه دی رامخته کېدلی شي. نیشنلست سټیزن پارټي یعنی نیشنل سټیزن پارټي کوم چې د طالب علمانو یا د سټوډنټس پارټي ده تقریبا یو کال وشو چې دا په وجود کې راغلی ده. تاسو ته پته ده چې د دې طالب علمانو د تحریک په نتیجه کې د حسینا واجد حکومت تقریبا په اگست 2024 کې غورځېدلی او اوس هغه په بھارت کې په جون کولو باندې مجبوره ده. دا د هغې سټوډنټانو پارټي ده او دوی صرف 6 سیټونه ترلاسه کړي دي. 6 سیټونه ولې ترلاسه کړي دي؟ دا امره پاپولر پارټي ده. د دې به زه په راتلونکي ویلاګو کې د دې تفصیلات تاسو ته وړاندې کوم. آزاد امیدوارانو تقریبا 7 سیټونه ترلاسه کړي دي. نو په بنگلادیش کې راتلونکي حکومت د طارق رحمان متوقع طور جوړېدلی شي. کتونکو په دویم سلایډ کې به زه ذکر کوم چې د بھارت او د بنگلادیش ترمنځ چې کوم تعلقات دي په دې باندې به د دې انتخاباتو څه اثر غورځېږي. د بنگلادیش نیشنلست پارټۍ په خپل منیفیسټو کې یا په منشور کې ډېرو خبرو ذکر کړی دی، خو په هغې کې د ټولو نه اول د هغوی یعنې د بھارت سره د بنگلادیش بارډر معاملات چې کوم دي یعنې چې کوم سرحدي سکرمشز دي یا سرحدي فورسز ترمنځ چې کوم جنگ جګړه کیږي او د هغې په نتیجه کې انساني نقصانات کیږي د دې مخنیوی کول دي. یعنی بی ان پی پارټي دا وایي چې موږ به بارډر سکرمشز د بھارت سره دا کموو بلکې زیرو ته به یې راولو. د دې نه علاوه بل اهمترین د بھارت او بنگلادیش ترمنځ ګنگا جل چې کوم معاهده ده ګنگا ریور ورته ویلی شي د هغې د اوبو چې کومه معاهده ده 30 کاله مخکې په 1996 کې دا د بھارت او بنگلادیش ترمنځ ساین شوې وه او اوس 30 کاله په دې کال کې پوره کیږي. هم په دې کال کې به دا معاهده ایکسپایر شي. د بنگلادیش راتلونکي حکومت غواړي په خپل منشور کې دا لیکلي دي چې موږ به د بھارت سره د دې معاهدې چې کوم دی تجدید کوو او په خپل ټرمز باندې یعنی په مساوي بنیاد باندې به برابر بنیاد باندې به دا معاهده ساین کوو. د دې نه علاوه د بنگلادیش نیشنلست پارټۍ بل منشور دا دی چې به د بھارت سره به د برابرۍ په بنیاد باندې تعلقات قایموي. په دې کې به د آقا یا غلام یا چې کوم ماسټر سلیو کانسپټ دی دا به پکې نه وي، دا به بالکل د برابرۍ په بنیاد وي. زه به لږ ذکر وکړم چې شیخ حسینا واجد کوم چې د بنگلادیش وروستی وزیر اعظم وه هغې ټولې اګۍ یعنې خپل ټول ایګز د بھارت په باسکټ کې اچولو یعنې بھارت چې به څه غوښتل هغې به د هغوی پالیسۍ عملي کولې. نو د دې نه دا ثابتېدله چې بنگلادیش د بھارت یو سبسروینټ ریاست په توګه مخې ته راځي. هم دا وجه وه چې د حسینا واجد د خلاف خلک راوچت شو. د هغې خلاف چې کوم مقدمې وې یا معاملات هغه خو ډېر زیات وو، خو په هغې کې د عوامي جذباتو کې دا معامله هم شامله وه چې یعنې بھارت ته هغې د یو آقا غوندې حیثیت ورکړو. د دې نه علاوه د بھارت څه خدشات دي د څه ګیلې دي د بنگلادیش نه هغې به هم ذکر کوم
کوم بھارت په ماضي کې په بنگلاديش نېشنلست پارټي باندې ډیر الزامات لګولي دي او ویلي وو چې دا پارټي په بھارت کې چې کوم وسلوال ډلې دي یا وسلوال تنظیمونه دي هغوی سپورټ کوي اگر چې بنگلاديش د دې یعنی بنگلاديش نېشنلست پارټي د دې الزاماتو تردید کړی دی خو بیا هم بھارت دا معامله مخ پر وړاندې بوزي او راپورته کوي. کتونکو زه به ذکر وکړم چې د بھارت دا وایي چې به زموږ چې کوم دا اووه ریاستونه دي 7 سسټرز دې ته ویلی شي په کې آسام دی ناګالینډ دی په کې منیپور دی اروناچل پردیش دی تریپورا دی میزورام دی خو د ټولو نه چې کوم د بدقسمتۍ خبره ده د بھارت لپاره هغه دا ده چې دې ریاستونو ته صرف د چکن نیک په ذریعه باندې یعنی د دې ته ویلی شي چکن نیک یعنی د چرګ سټ یعنی د چرګ یعنی مطلب چکن نیک مطلب دا دی چې د دې نه لاندې یعنی د دې ریجن نه لاندې بنگلاديش دی او پاس بوټان دی صرف دې علاقو ته یعنی بھارت دې خوا هم قایم دی او دې خوا هم قایم دی نو دې ریاستونو ته دې وو ریاستونو ته صرف د چکن نیک په ذریعه باندې لار جوړیږي. نو بھارت دا غني چې یو خوا د چین نه په دوی پریشر راتللی شي د پاس نه او دې خوا د بنگلاديش نه پریشر راتللی شي نو دا معامله د بنگلاديش سره هغوی توی کول غواړي چې به په دغه وو ریاستونو کې چې کوم وسلوال تنظیمونه دي دوی ته د بنگلاديش نېشنلست پارټي د چا چې حکومت قایمیدونکې دی د دوی لخوا څه مرستې میلاو نشي. کتونکو د پروګرام په دې بله برخه کې به ذکر کومه چې د بھارت کې چې کوم راتلونکي متوقع حکومت دی یعنی بھارت د پاکستان سره یعنی پاکستان سره خراب تعلقات دي او د بنگلاديش سره هم خراب تعلقات دي بھارت په وهم و ګمان کې هم نه و چې د پاکستان او د بنگلاديش تعلقات په دامره حده پورې ښه شي چې هغوی په راتلونکي کې یا مستقبل کې د ډیفنس کوآپریشن یا سټریټیجیک شراکتدارۍ په شانتې دغه رنګ معاهدې کول غواړي بلکې داسې ویل کېږي چې پاکستان خپل جیب 17 او نور چې کوم ډیفنس د پاکستان صلاحیتونه دي که هغه ټریننګ دي که هغه یو شمېر نور دفاعي یا چې کوم سکیورټي معاملات دي یا امور دي هغه د بنگلاديش سره شریکول غواړي دا معامله د بھارت په وهم ګمان کې هم نه وه. بلخوا بھارت کې چې کوم صحافیان دي هغوی دا وایي چې د پاکستان او د بنگلاديش ترمنځ چې کوم ښه تعلقات دي په هغې کې د بنگلاديش مفادات کارفرما دي. بنگلاديش دا غواړي که هغه د بارډر ایشو ده که هغه د ګنګاجل ریور د اوبو د تقسیم ایشو ده یعنی اوس په دې کال کې به بله معاهده کیږي د دې لپاره هغوی یو لیوریج قیمول غواړي پاکستان بطور کارډ استعمالول غواړي خو بهرحال دا د بھارت چې کوم پریس دی دا د هغوی رپورټونه دي راتلونکي وخت کې به کتلی شي چې دا معامله کوم اړخ ته ځي. اوس په زه خبره کومه چې د بھارت او د چین او د دې نه علاوه د امریکې چې کوم په دې خطه کې سیاست دی په دې باندې به د بنگلاديش د راتلونکي حکومت څه اثرات وي. کتونکو د بنگلاديش چې کومه جیوګرافي ده دا ډیره زیاته اهم ده څنګه چې د پاکستان جیوګرافي ډیره زیاته اهم ده یو سټریټیجیک امپورټنس دی دغه رنګ د بنگلاديش هم سټریټیجیکي امپورټنس یا اهمیت ډیر سیوا دی. کتونکو د بنگلاديش د ټولو نه اهمترین پوینټ چې کوم دی هغه بے اف بنگال یا خلیج بنگال دی. دا علاقه خلیج بنگال کې راځي زیات طاقتونه که چین دی او که امریکا دی هغه په دې ایریا کې خپل اثر رسوخ سیوا کول غواړي چې په مستقبل کې که چېرته کرایسس جوړ شي چې په دې ځای کې د هغوی اپر هینډ قایم وي. د دې نه علاوه په ګریډ گیم باندې یعنی په دې خطه کې چې کوم ګریډ گیم کارفرما دی د هغې لپاره به تاسو په یو بله معامله باندې چې کوم دی په هغې باندې ځان پوهه کول پکاري. په هغې کې د ټولو نه اهم پوینټ دا دی یعنی دې ایریا ته مولاکا ډایلیما ویلی شي یا ابنای مولاکا یا سټریټ اپ مولاکا دې ته ویلی شي. دا یو نری پټی ده په دې باندې تقریبا د کال 1 لاک پورې بحري جهازونه تیریږي او تقریبا د $1 ټریلیون تجارت د دې لارې په ذریعه کیږي. دا تجارت چرته کیږي هغه د ساوث چاینا سی نه چې کوم غیر چاپیره هیوادونه دي یا بحرالکاهل کې که ساوث کوریا ده جاپان دی چین دی ویتنام دی فلیپین یا نور چې څونه هیوادونه دي هغه په دې لاره باندې هغوی خپل تجارت کوي. کتونکو په دې کې د چین څه مقاصد دي. د چین تقریبا 80% تیل چې کوم دي هغه
ابنای ملاکا نه تیریږي او 80% ګیس چې کوم دی هغه هم د دې لارې نه تیریږي. خو مسله څه ده؟ مسله ده سنګاپور. دا ابنای ملاکا بالکل د سنګاپور سره ټچ ده. سنګاپور یو وړوکی ریاست دی خو دا د امریکې په کنټرول کې دی. په دې ځای کې د امریکې بیس دی، د امریکې فوجي موجودیت په دې ځای کې قایم دی. نو که چېرته په مستقبل کې جنگ جوړ شي یا چېرته کرایسس جوړ شي نو امریکا داسې کولی شي چې د دې چوک پوینټ په ذریعه باندې د چین چې کوم تجارت دی یا د هغوی د تیلو چې کومه سپلای ده یا د ګیس چې کومه سپلای ده هغه بندولی شي. هم د دې ډایلیما د مخنیوي لپاره چین د متبادل لارو په تلاش کې دی. هغوی د بھارت سره، د بنگلادیش سره، د برما سره یعنی د میانمار سره خبرې اترې کوي او یو پروپوز لاین هغوی مخې ته راوړلی دی، یعنی یو مجوزه منصوبه یې راوړې ده که چېرې هغوی یعنی چاینا دا غواړي چې په دې خطه باندې د یعنی ابنای ملاکا باندې خپل ریلاینس ختم کړي. یعنی که د دې هیوادونو نه د چین تیل یا ګیس راځي په دې ذریعه باندې په دې لاره باندې نو هغه چین ته په دې ځایونو کې داخليږي. نو دا یو ډیره زیاته اوږده لار هم ده او بل په دې ځای کې د امریکې چې کوم دی اثر رسوخ سیوا دی ځکه چې دا وړوکی غونتی یو ټایني ملک دی. په دې کې د امریکې پریزنس موجود دی، یعنی د هغوی چې کوم موجودیت دی دلته قایم دی. نو په مستقبل کې د جنگ په صورت کې یا د بل بحران په صورت کې هغوی دا لاره بندولی شي. نو د چاینا 80% کروډ آیل او دغه رنګه 80% ګیس بندیدلی شي. نو چین اوس دا پروګرام لري چې د خپل دې صوبې نه یعنی د چین نه تر د میانمار او دغه رنګه بنگلادیش او بھارت په ذریعه باندې یو متبادل لاره تلاش کی چې د دې په ذریعه باندې هغوی ډیر په نږدې باندې چین ته خپل چې کوم رسد دی یا د سامانونو یا د انرژي چې کومه سپلای ده هغه په دې لاره باندې وکړی شي. کتونکو په دې کې د چاینا هم انوال دی، په دې کې میانمار هم انوال دی، بنگلادیش انوال دی او د بھارت چې کوم کولکاتا ښار دی په دې پورټ په ذریعه به دوی په مستقبل کې دا غواړي چې خپل تجارت یا انرژي سپلای د تیلو او د ګیس سپلای په دې لاره باندې ممکن کی او دا لاره کاونټر کی، یعنی د امریکې چې کوم په مستقبل کې کوم منصوبه بندي کېدلی شي د چین خلاف یا د چین د کاونټر کولو لپاره د هغوی چې کومه منصوبه بندي کېدلی شي د هغې متبادل دا لار جوړېدلی شي. نو دا د چین لپاره ډیره زیاته اهم ده. د دې نه علاوه یو بل جزیره ده هغه په دې مقام باندې قائمه ده، دې ته ویلی شي سینټ مارټن آیلینډ یعنی سینټ مارټن جزیره. امریکا دا غواړي چې په دې ځای کې هم خپل فوجي پریزنس قایم کړي او ځینې مطبوعات دا دعوه هم لري چې په دې ځای کې د چین موجودګي شته دی. خو به هر حال بنگلادیش او دغه رنګ امریکې د دې ډینایل کړی دی، تردید کړی دی. خو تر دې دمه اصل خبرونه د دې ځای مخې ته نه دي راغلي. که دا پوینټ هر چا ترلاسه کړه نو هغه به په دې مستقبل کې بے آف بنګال یا د خلیج بنګال یا په دې علاقه کې چې څومره رسد دی یعنی د چین غواړي چې د امریکې نه ځان خلاص کړي او امریکا دا غواړي چې چین په څه نه څه طریقه باندې راګیر کړي ځکه چې د چین د توانایي ضرورت ډیر سیوا دي. نو په دې ځای کې دا ګریډ گیم د امریکې او د چین ترمنځ کار فرما دی. کتونکو دې حوالې سره به مزید تفصیلات تاسو له هم درکو. تر هغې وخته پورې اعجاز یوسفزۍ ته اجازت ورکړئ. د الله په امان.